अस्सलाम वालेकुम احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی دوستانو کوم چا چې د دوبۍ ویزې دی او غواړي چې نوي کړي د دې لپاره په قانون کې اوس بدلون راغی نو دا کم بدلون دی نو آیا دا قانون د هغه چا لپاره هم دی کوم چا چې د ابوظبي شارجې آلین فجیره یا د نورو اماراتو ویزې دي نو د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره د ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ او خپلو واړو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ ترڅو دوی ته هم معلومات وشي د ویډیو آریانا ټراول سپانسر کړی دا آریانا ټراول تاسو ته بیلابل خدمات وړاندې کوي د دوبۍ نه کابل ته او واړې دنیا ته ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ دغې ترڅنګ که څوک د دوبۍ ویزټ ویزې یا د نورو ملکونو ویزټ ویزې غواړي دا خدمات دوی هم وړاندې کوي او که کوم څوک عمرې باندې تلل غواړي د عمرې پیکیجونه هم ورسره شته د هغې واړو خدمتونو سره سره د هوټل بوکینګ د اماراتو سیل برج خلیفه سیل او ډیزرټ سفاري دا خدمات هم د دوی څخه ترلاسه کولی شئ او بلې ښه خدمات دغه دي چې په اماراتو خرڅ کې وای تاسو د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ کله چې تاسو ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته تاسو پیسې ولیږئ آریانا ټراولز دفتر په ډیره دوبۍ کې دی د کوم ویزټ کارت چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په دې کې ایډرس هم شته او که چیرې د دوی سره تماس نیسئ نو هغې لپاره د کومې وټساپ او ټلیفون شمېرې چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوی شئ د ګلف نیوز خبر له مخې که چیرې ته غواړې د خپلې دوبۍ ویزه نوي کړې نو تا ته سر د نن څخه ضرورت دی چې خپل میډیکل فټنس ټیسټ وکړې مخکې اماراتو ادارې د واړه ټیسټونه معاف کړي وو کوم چا چې به د دوبۍ ویزه نوي کوله هغوی ته میډیکل ټیسټ ضرورت نه و خو په اوسنۍ حالاتو کې دا بدلون صرف د دوبۍ لپاره دی کوم چا چې د دوبۍ ویزې دي او دوی غواړي چې د دوبۍ ویزې نوي کړي هغه به میډیکل ټیسټ کوي امیر سنټر کوم چې دوبۍ ویزو مسلو حل کولو کې کار کوي دوی هم دا تایید کړ چې اوس د دوبۍ ویزې لرونکو لپاره میډیکل ټیسټ ضروری دی که چیرې دوی خپله ویزه نوي کوي خو آیا کوم چا چې د ابوظبي شارجې آلین یا د نورو اماراتو ویزې دي او دوی غواړي چې نوي کړي نو دوی به هم میډیکل ټیسټ کوي د دوی لپاره تر اوسه پورې دا قانون نه دی پالي شوی نو د دوی واړو لپاره تر اوسه پورې همغه پخوانی قانون دی کم چې به چا ویزه نوي کوله هغو لپاره میډیکل ټیسټ ضروري نه و نو اوس هم دوی ته میډیکل ټیسټ ضروري نه ده د دې ټیسټ قیمت څومره دی که عام ټیسټ کوئ کم نه چې 15 کاري ورځې لګي د هغې قیمت 320 درهمه دی که کوم څوک بیا ارجنټ په 48 ګنټو کې غواړي د هغې ریټ بیا 410 درهمه دی او که بیا د دې نه هم ارجنټ وي په 24 ساعتونو کې غواړي نو د هغې ریټ 540 درهمه دی او که چیرې کوم څوک وی آی پی ټیسټ کول غواړي کم چې به نتیجه په 4 ساعتونو کې معلومیږي د هغې فیس بیا 950 درهمه دی کلم چې د ټیسټ نتیجه راووته نو تاسو چې کم ایمیل ورکړی د هغې له لارې به تاسو ته ایمیل کیږي یا چې کم د ټلیفون شمېره تاسو ورکړي د هغې له لارې به تاسو ته میسیج راځي نو دلته دا خبره یو ځل بیا درته تکراروم ښه خلک کم چا چې د دوبۍ ویزې دي او اوس حالاتو کې دوی غواړي چې نوي کړي نو د دوی لپاره میډیکل ټیسټ ضروري دی خو که کوم چا چې د ابوظبي آلین شارجې فجیره یا نور اماراتو ویزې دي او دوی غواړي چې خپلې ویزې نوي کړي نو د دوی لپاره اوس حالاتو کې میډیکل ټیسټ ضرورت نشته خو دلته یو خبره ضروري یادوم که کوم څوک نوي وي په اماراتو کې مقصد دوی په ویزټ باندې راغلي وي او دوی غواړي چې اقامه یا پخه ویزه ولګوي نو د دوی لپاره میډیکل ټیسټ ضروری دی که هغه په ابوظبي کې دوبۍ کې شارجه کې یا په نورو ځایونو کې نو دوی به خامخا میډیکل ټیسټ کوي او دغې سره کوم څوک چې اماراتو په تشهیره باندې راغلي دي او غواړي چې ویزه ولګوي نو دوی به هم میډیکل ټیسټ کوي نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو د ګټور تمام شوي که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ نو دا ضرور در سره سبسکرایب کړئ او که چیرې احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ او بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي نور مو په الله سپارم د الله په امان د ویډیو آریانا ټراول سپانسر کړی دا آریانا ټراول تاسو ته بیلابل خدمات وړاندې کوي د دوبۍ نه کابل ته او واړې دنیا ته ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ دغې ترڅنګ که څوک د دوبۍ ویزټ ویزې یا د نورو ملکونو ویزټ ویزې غواړي دا خدمات دوی هم وړاندې کوي او که کوم څوک عمرې باندې تلل غواړي د عمرې پیکیجونه هم ورسره شته د هغې واړو خدمتونو سره سره د هوټل بوکینګ د اماراتو سیل برج خلیفه سیل او ډیزرټ سفاري دا خدمات هم د دوی څخه ترلاسه کولی شئ او بلې ښه خدمات دغه دي چې په اماراتو خرڅ کې وای تاسو د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ کله چې تاسو ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته تاسو پیسې ولیږئ آریانا ټراولز دفتر په ډیره دوبۍ کې دی د کوم ویزټ کارت چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په دې کې ایډرس هم شته او که چیرې د دوی سره تماس نیسئ نو هغې لپاره د کومې وټساپ او ټلیفون شمېرې چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوی شئ